د ایمل ولی خان تازه څرګندونو ته د جنرال موبین د ولسی خلکو او د اسلامي امارت د پلویانو خبرګونونه درنو لیدونکو ستړي مشي. ډیری ولسی وګړو په ټولنیزو رسنیو کې د ایمل ولی خان وروستیو څرګندونو په اړه خبرګونونه ښودلي. ځینې وګړي د آن د څرګندولو ازادي ته اهمیت ورکوي او وایي چې هر څوک باید د خپل فکر څرګندولو حق ولري. د هغوی په نظر داسې څرګندونې د دواړو خواو د نظریاتي توپیرونو ښکارندویي کوي چې د بیلابیلو نظرونو او نظریو تبادله پکې مهمه ده. د وګړو ترمنځ ځینې داسې خبرګونونه هم شته چې وایي په داسې مسلو کې له زغم او سړي سینې څخه کار اخیستل پکار دي. د اسلامي امارت پلویانو د ایمل ولی خان وروستیو څرګندونو په ځواب کې ټینګار کړی چې په اوسني وخت کې باید هر ډول څرګندونې د اسلامي او افغاني ارزښتونو په رڼا کې وشي. هغوی ډیروي چې د اسلامي امارت پلویان حق لري د خپل دریځ دفاع وکړي او هغه څرګندونې چې د دوی په باور د اسلامي او افغاني اصولو. ځینې کسان بیا دا نظر لري چې داسې مسلې د اندونو د تبادلې یو طبیعي بهیر دی چې په پام سره باید وڅېړل شي. د اسلامي امارت د واکمنۍ د کابل د امنیه قومندانۍ پخواني ویاند جنرال موبین ایمل ولی خان ته د میلو وینا کړې ده. ښاغلي موبین ویلي چې ایمل ولی خان باید تر خپل خولې لوی خبرې ونه کړي. جنرال موبین دغه راز ویلي ایمل ولی خان څلور ځلې د خپل کلي چارسدي په ټاکنو کې ماتې خوړلې. نوموړي ویلي جنرال موبین په پاکستان کې تر ولی خان ډیر مینوال لري او که د ولی خان په کلي کې ټاکنو ته ودرید نو نوموړي ته به ماتې ورکړي. موبین ډیره کړي ایمل ولی خان که شرم درلودای نو چوپتیا ورته بهتره وه. دا په داسې محل کې ده چې د عوامي نېشنل ګوند مشر ایمل ولی خان ویلي د یو پاکستانی په توګه وایم چې له افغانستان سره د پښتونخوا یو ځای کول بیخي ناسم کار دی او د دې کار اجازه به چاته ورنکړي. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.